پرېږده ښکلی عمر مې پرېږده ښکلی ژوند په کلي شمور دا مو په هنر کې تر که نتیجه یې څه شوه نتیجه نه مو ولس ته ورسول خپل هنر او نه مې د کونډې یتیمونه د غریبونو او د مسکینونو خدمات دا د دغه حقاق او انځورګر د زړه فریاد دی چې له امله یې نوموړي خپل دغه هنر ته نور د تل لپاره مخه ښه ویلې. چاته مه وایه نن ځان در پېژنم خو هنرمند د بې هنرو په وطن کې. 50 کلن محمد اسماعیل زادران وایي د حقاقۍ او انځورګرۍ په برخه کې شاوخوا 2000 بېلابېل هنري اثار لري. د قیمتي او زینتي ډبرو څخه جوړ دا د نوموړي د هنري اثارو یوه کوچنۍ بیلګه ده چې د خلکو پام د هیواد پراخو طبیعي معدنونو پر لور اړوي. دا مې تقریبا په 10 کلي کې دغه مدنیات مې ټیل کړي دي او دغه مدنیات چې موږ ټیل کړي دي په خاطر مې نه دي ټیل کړي دي په خاطر مې ټیل کړي چې موږ دغه شاګردون او محصلین او ځوانون د افغانستان خلک مدنیات وپېژني چې مدن تشته یې لایقي او دا مو د بیلې بیلې ولایتونه او د ملګري په واسطه سره او د پیسې په ذریعه سره دغه مدنیات. زادران وایي په خپل لاس جوړ کړي سلګونه نور هنري اثار یې له خپلو ملګرو او دوستانو نیولې ان د وخت لوړپوړو چارواکو ته د ډالۍ په توګه ورکړي. هغه دغه راز وایي ورپاتې شاوخوا 1000 دانې اثار چې اوس یې د میلمنو په دې خونه کې ځای پر ځای کړي د ضایع کېدو پر لور روان دي. تقریبا مو 2000 اثار جوړ کړي چې دغه د 2000 اثار د جملې نه 1000 اثار مو سره په خپله موجود دي او 1000 اثار مو لکه په ولسمشر اشرف غني ولسمشر حامد کرزی او ولسمشر صبغت الله مجددي چې دغه ته مو په ډالۍ کې سپارلي دي ورکړي مې دي بلکې داسې دغه په څنګ کې شاګردونو ته هم ورکړي شاګردون مې نازولی چې تو په وال مقام په خطاطۍ پر اسم په زړه مات دا هنرمند زیاتوي نور ستړی دی او نه غواړي خپل دغه هنر ته ادامه ورکړي ځکه د هغه په وینا ټول شته او جایداد یې پکې وبایلل خو پایله یې هېڅ شوه. هغسې کار چې دا د هارون رشید د دور دو هنر دا مطلب نه دی چې سندره دو بجود دو سندرغوړی دی اکټر دی نه هنر دا د هنر بهترینه برخه دغه دو ویل دغه برخه رو مخته کوي ویل نه آیا په دین جایزې مسابقې پروګرامینه نندرتونینه تو جوړوي ویل نه په د درې کولې کې مو ته چا ټلیفون نه دی کړی چې ته یو نندرتون ته راشه په مرکز کې یا ورکشاپ ته یا سیمینار ده. بل پلو د خوست د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلین هم مني چې تر دې وخته د حقاقۍ او میناتورۍ په برخه کې مؤثر اقدام نه دی شوی خو زیاتوي چې سږکال د دې برخې اوسنیو او پخوانیو هنرمندانو لپاره د یوه سیمینار د جوړولو اراده لري. هنرمند اسماعیل هغې دا غوښتي وو چې که د ما دپاره داسې یو تعمیر برابر شي البته په خوست ولایت اطلاعات فرهنګ ریاست کې موږ داسې تعمیر نه لرو او په نورو تعمیراتو کې نو هغه د هر ادارې خپل اړوند تعمیرات دي او د هغوی د کار او د زیار نه اضافه نه دي په دې وجې سره پاتې شوي دي او دومره امکانات زموږ سره نشته چې د دوی دپاره په بل ځای کې په کرایه د آثارو د نندارې دپاره. اسماعیل زادران ښایي بیرته خپل هنر ته راوګرځي نه خو ولې په اوس وخت کې د ده په لاس د جوړو شوو اثارو د خوندي ساتنې په برخه کې به کوچنۍ هڅه هم بې ګټې نه وي.